سلامونه ستړي مشئ د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د آبادۍ په یو بل خبر کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې په دې وروستیو کې زموږ خپرونې ګورئ نو ټول دغسې آبادي ده او آبادۍ ته بیا زما په شمول ټول افغانان د ټینګې نه دي او ډېر ورته خوشحالیږي خوښیږي. نو تاسو نن زموږ خپرونه د کابل په یو داسې ځای کې وینئ چې پخوا به دلته ډېر رش بیروبار او خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره به مخ وو، خو نن له نیکه مرغه له دې ځای څخه موږ تاسو ته یو ښه خبر وړاندې کوو، د آبادۍ خبر وړاندې کوو. راغلی یم د کابل ښار د خیرخانې کوتل سیمې ته، هغه ځای چې د کابل جنوب او شمال سره نښلوي وصلوي د دغې سړک په واسطه. په دې وروستیو کې تاسو خبرونو کې د دې ترڅنګ خپرونو کې او دغسې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې به اورېدلي چې دلته دغه تقریبا څه باندې یو کال کېږي چې ځینې کورونه هم د دې لپاره وران شو چپه شي چې دا سړک آزاده شي او د کابل جنوب د شمال سره په یوه ښه بڼه باندې ونښلول شي. دلته هغه رش بیروبار چې به پخوا و، خلک به چې له دوړو سره له ګردونو سره خټو سره مخ وو، انشاءالله چې ډېر ژر به دا ټولې ستونزې حل شي. هغه ناروغان چې له شمال څخه به د کابل مرکز ته راتلل او زیاتره یې له بده مرغه د دې لاره بندیو له کبله او د دې ترڅنګ د سړک د خرابوالي له کبله به خپل خواږه ژوندونه هم د لاسه ورکول او دغسې به هغه خلک چې د کابل له شمال څخه مرکز ته راتلل وظیفو ته به راتلل، تل به د لاره بندیو له ستونزو سره مخ وو، خپلو دندو ته وظیفو ته به ناوخته رسېدل، په ځنډ رسېدل، خپل چارو ته به په ځنډ رسېدل. نو انشاءالله د دې سړک د جوړېدو سره پراخېدو سره به دا ټول مشکلات او ستونزې حل شي او ټول افغانستان ته به یې ګټه ورسېږي. دا نه یوازې هغه سړک دی چې د کابل مرکز له شمال سره نښلوي، بلکې دا د افغانستان جنوب له شمال سره هم نښلوي چې دغسې دا سړک تللی دی مخ په شمال ولایتونو چې هلته شاوخوا 9 ولایتونه چې په شمال کې دي د دې سړک په واسطه د افغانستان مرکز جنوب ختیځ لویدیځ او داسې نور ولایتونو سره د دې لارې وصلېږي تړل کېږي او خلک په دې تګ راتګ کوي. د دې ترڅنګ ترانزیت هغه سوداګریز موټرونه چې شمال ته ځي او له شماله جنوب ته مرکز ته راځي ټول په دغې لارې ځي او راځي او انشاءالله چې د دې سړک د رغولو سره به د افغانستان د خلکو او د افغانستان ډېرې ستونزې حل شي. نو بیا هم دلته د آبادۍ خبر دی، زیاتره هیوادوال خوښ دي، خوشحاله بریښي راټول شوي دي او دلته د دې سړک د قیراچونې څخه خوند اخلي.
زه هم خوند اخلم ټول افغانان خوند اخلي چې دغسې ابادي ویني نو دلته حتی ماشومان هم خوند اخلي له دوی څخه به یو څو پوښتنې ولرم او دوی به راسره خبرې اترې ولري سلامونه جوړې په خیر یې شکر دی ستړی مه شي خیر شکر دی مننه نوم مبارک دی نوم خیر اوسئ نوم دې راته ووایه محمد جان وروره ماشاءالله څومره ښایسته نوم دې ځان ته ټاکلی دی دا مور دې درته ټاکلی که پلار دی پلار دې درته ټاکلی ډېر ښه څه دې کول دلته داسې ښایسته ولاړ وې خوشحاله ولاړ وې خوشحاله ولاړو څه لپاره ولاړ وې دلته ډېر خیلی دی خوشحاله ولاړو ده د اخیر اچول کېږي ځکه خوشحاله ولاړې او خوشحاله ولاړو نن څومره خوشحاله یې چې د اخیر اچونه ګورې دا سړک چې جوړېږي خیلی خوشحاله یم که د لباس جای نه شم دومره خوشحاله دی چې په جامو کې نه ځلیږي اوس څه ډالۍ که که نه د خوشحالۍ خبر دی چې شی ترانه دې زده وي بل شی دې زده وي ترانه وایم ووایه که نه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أي جان جاهل آرزوی روی تو دارم روی تو دارم بر سر حواس قامت دل جوی تو دارم روی تو دارم بر سر حواس قامت دل جوی تو دارم بجست جوی تو دارم تو خیزوی تو دارم شمعی تو رخشان سر سکوی فنایت دل ماهر بهرام حرم روی تو دارم صدق الله مولانا العظیم لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دلته دوه حاجي صاحبان ولاړ او دلته د دې سړک د قیر اچونې څخه یې خاص خوند اخیسته او دلته یې ورته کتل نو دا چې د دوی په زړه کې څه دي له دوی سره به زه خبرې اترې ولرم حاجي صاحب ستړی مه شي جوړ په خیر تشکر بخیر باشین میشه اول به دوستای عزیز ما خدا معرفی کنه اسم حاجی گلاغاست باشنده اینجا هستم خب حاجی صاحب ایرا بگو چطور که اینجا استاد بودین ما به یعنی سرکار واسطی دارن جور میکنن و سعی کردن بسیار کار خوب است آبادی میشه به ملت ما کار خوب است شما را خداوند خیر بده خدمت میکنی زمان میکشی کار خوب است تشکر بخیر باشی حاجی صاحب زنده باشی این طرف بیا که می موتورسیکل تیر شو خدا نکنه نزنی تالی چی مصروفیت دارین ندارین یا در خانه است؟ نه مصروفیت بیکار هستیم اینجا سیرم کارگرها را میکنیم کار کارمو مصروف در کارخانه تانم دمیجا نزدیک است؟ دمیجا نزدیک است. چند سال میشه باشنده از اینجا هستین زندگی میکنید؟ 10 سال میشه. 10 سال میشه. قبل از اینکه سرک اینجا جور شوه
چی حال بود میشه به دوستا بگید؟ سرکا خوبش نبود، مردم بسیار با مشکل مواجه بوده. بسیار باران که میشد در سرک میبرم، سرکا را خراب میکرد، کوچه را لای روی بند میشد خراب میکرد. بسیار مردم به مشکل مواجه بوده. حال فضل خدا این الحمدلله با سازی سین سرکا جور میشه، مردم خوشبختی داره که پیشاری خونه پاک میشه، ستره میشه. کار خوب است، خیلی برای مردم. بالکل. خودت چی احساس داری امی تو احساس آبادی خوشی وطن که میبینی چقدر احساس خوشی داره که اینا پاک منظم نظافت است، خوبش است، سرکای ما خوبش میشه، رابندگی میشه. برای ما مردم خیلی خوب است. خدا شما را خیر بده. تشکر حاجی صاحب. در کل جهان دوستای ما وطندارای ما میبینید چی پیامی برشان دارید؟ پیام برای شما دیگه از دمی کارگرایی که جا کار میکنن از زیاد تشکری میکنیم برای مردمای ما. پیام ما نویس که ملک ما آباد میشه، آرامی شده، آبادی شده. خداوند دیگه آرامی بیاره، دیگه آبادی شود که ملک ما خوب شود، جنگ از مملکت بخید نمیشه، کل ما آزاد زندگی کنیم، بسیار زندگی خوب. تشکر حاجی صاحب. بخیر باشید. خوب هستی حاجی صاحب؟ بخیر. صحتتان خوب است؟ خودت هم همینجا استاد بودی دیگه، از زمین آبادی وطن، از زمین جور کردن سرک دیگه خوب خاص لذت می‌بری. آبادی وطن ما هر قدر که آبادی شود که مردم رو باز به وطن خود بگردونن، بیاین برادر به این حالت که از جنگ و فقر و بیچارگی که تو آبادی باشه، ملت خوبش باشه، کلگی آرام است، کلگی خوش می باشه. هر قدر که ملت ما آرام باشه، آباد باشه، خوبش باشه، برای خود ما نظافتش برای خود ما خوبتر از این. بالکل. حاجی صاحب در این مورد با ما بگو که خودت هم اینجا باشنده هستی یا نه؟ از ما اینجا تقریبا یک 15 سال میشه این منطقه و خانه است زندگی میکنیم اینجا دیگه. این که اکثرا که بسیار عادی خرد بود که برادر موتر ها میامد، اگر سونه شمالی میرفت، اگر سونه ایسی میرفت، هم رابندی و جنجال زیاد بود. این حال شکر فامیلی رابندی و جنجال و مشکلات دیگه کمتر شده، فضل خدا خیلی خوب. آبادی وطنه که هر قدر میبریم از این لذت میبریم، یکی از این لذت میبریم، از آرامیش لذت میبریم که هر قدر آرام باشیم. این که مردم ها با ملک خارج میره و این چیز میکنه از چی؟ از جنگ و ناتفاقی و خرابی و بدبختی. اگر تو آرامی باشه، آبادی باشه، که هر کس در وطن خود زندگی کنه، تو باسازی باشه، کلگی خوش است. تشکر حاجی صاحب. در کل جهان وطندارای ما میبینیدن چی پیامی دارین برشون؟ برای ما پیام ما همیست که برادر نیمه آبادی رو ببینن، دست با هم بتونه برادر در مملکت خوب کار کنن. هر قدر که برای مردم خارج کار کنن و فایده نداره. لذت بخش به این میایه که در این مملکت از خودمون کار کنن، برای خودمون بهتر میشه. تشکر حاجی صاحب. بخیر باشید. د دې پروژې یو تن انجینر صاحب را سره دی، له دوی څخه به ځینې معلومات ترلاسه کړو د دې سړک په اړه. انجینر صاحب سلام، خوب هستین؟ بخیر؟ بخیر. صحتتان خوب است؟ میشه در اول به طور کلی خودم معرفی کنید؟ اسم اینجا محمد جاوید است، یک تن از انجینر پروژه. در این مورد بر ما بگین که چقدر وقت میشه در می سرک شما آغاز فعالیت کردید؟ از قرارداد پروژه تقریبا 8 ماه تیر میشه و 9 ماه، یک ماه قرارداد پروژه مانده دیگه. نرمال کارا پیش رفته، انشالله یک حجم عمده کار شده، فقط به حساب اما سطح اسفالتی و به حساب لایرای ما مانده که به زودی ختم میشه. طول سرک 3710 متر طول سرک است و به حساب 27 متر سرک است، شامل پیاده رو و به حساب آبروایش و 21 متر 22 متر به حساب موتر رو است. او بسیار خوب. قبل از اینکه مثلا در این سرک شما تیراندازی کنین، کدام کارها و فعالیت‌های دیگری شما انجام میدید؟
پیش از قریزی معمولا به حساب فعالیت‌های در بخش استراکچر ما دیوارهای سنادی داشتیم، پلچگاه داشتیم، جویچه به خاطر آبروا داشتیم، همچنین بسترسازی سرک شامل به حساب کندنکاری پرکاری‌های سرک میشه. حالا شده وسط به حساب پرکاری‌ها یا لایرهای سرک هم لایرهای قبلا انداخته شده شامل به حساب سبگرید سبیس بیسکورس میشه و فعلا هم به حساب اسفالت‌ریزی یا قریزی سرک ادامه داره. بعد از این باز دیگه لیر قیرم انداخته میشه؟ بله سرک شامل 3 لایر اسفالت یا قیر است که لایر اولیش است، 2 لایر دیگه ما داریم. تخمینا در چقدر وقت خواهد فاینال شد کاری عزیز؟ ان شاء الله یک لایر شی که به حساب هم یک لایر اول اسفالت ما پیش از گرچند زمستان هم نزدیک است، خودم روزهای پیشرو ان شاء الله تکمیل میشه. لایرهای بعدیش نظر به حساب مشرایط آب و هوا دیده است. ممکن است به حساب اگر عوام اجازه داد و مناسب بود کار میشه، اگر نمیشه برای بهار شد. فعلا که کار جریان داره، این سرک خو یک طرف است. بله. او طرف سرک چطور؟ در پلان است یا نه؟ مربوط پروژه شهروانی است و برای خود بخش جدا است، فکر کنم سروی دیزاین شده در پلان است به حساب بخش دیگه شم ان شاء الله شاید در سال آینده سرش کار شد. احساس نسبت به وطن و به حساب ساخت و ساز هر جای کار شود در هر نقطه افغان یک احساس خوب خوشی داره. مشخص ما برای این پروژه یک بسیار یک احساس خوب و خوشی داریم نسبت به اینکه پروژه ان شاء الله به حساب تطبیق شد، کار شد، کارایش پیشرفت کرده و رو به تکمیل شدن است. ما هم خوشحال هستیم ان شاء الله که مردم هم راضی هستند و ایرا برای کل خود و به حساب برای مردم یک تصور می‌بینیم. تشکر انجینر، بخیر باش. لیدونکو تاسو زمونږ په دې خپرونه کې د کابل د ښار د یوې لویې پروژې د آبادۍ خبر واورېده، معلومات مو ترلاسه کړل چې دغه سړک شاوخوا 3.1 کیلومتره دی او د دې ترڅنګ دغه سړک اوس مهال یو طرفه دی او واخوا بل سړک دی چې شمال خوا ته موټرې ځي او دا سړک چې دی له شمال خوا مرکز ته یا جنوب خوا ته موټرې ځي. نو د دې سړک د جوړېدو سره به انشاءالله د دې سیمې د خلکو او د دې ترڅنګ د افغانستان د شمال او د جنوب او د مرکز ټولو افغانانو ستونزې به ورسره حل شي. نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.